हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। په مایکروسافट ورډ پروګرام کې یو ټریک باندې کار کوو. هغه ټریک دا ده که چیرې موږ په مایکروسافٹ ورډ پروګرام کې یو نمبر لیکلی وي، هغه څنګه ټیکس تړو. فرض کړئ موږ لیکو شل، یا مطلب شل لیکو، دغه شل موږ ته په انګلیسي کې څنګه ولیکو، مطلب 20 موږ ته څنګه ولیکي. که زه فرض کړئ لیکم 12 ما ته ولیکي 12. تاسو په دې ټریک دپاره راځو مایکروسافٹ ورډ پروګرام خلاصو، او په مایکروسافٹ ورډ پروګرام کې تاسو کوم غواړئ چې از ټیکس ولیکل شي. تاسو نمبر لیکلی شي خو دا ټیکس نشي لیکلی فرض کوي، یا غواړئ چې کنورټ ټو ټیکس یې کوي. نو دې کار کولو لپاره موږ سره طریقه ده چې تاسو بلینک ډاکومنټ واخلئ. فرض کړئ تاسو غواړئ چې کله 12 ولیکئ، دا د ماته په انګلیسي کې ولیکئ چې 12 په مطلب په تور باندې راته ولیکي. یا زه لیکم چې 160، فرض کړئ ماته په انګلیسي کې ولیکي چې 160 راته ولیکي. یا فرض کړئ زه لیکم چې 50 لیکم، نو ماته ولیکي چې 50. طریقه دا ده، طریقه زده کوي. زه لږ مخکې رالم په ځای کې او لږ به زوم کړو داسې. طریقه دا چې تاسو به کیبورډ کې کنټرول ونیسئ، F9 بټن ووهئ، کنټرول پلس F9 ووهئ. د کنټرول پلس F9 څخه وروسته مساوي بټن ووهئ، او مساوي څخه وروسته خپل نمبر ولیکئ. فرض کړه 12 دولسم ولیکئ که نه. دې نه بعد شیفټ اتو سره ضرب علامه ووهئ. چې کله هم ضرب علامه ووهئ، بیا په دې رقم دا نښه استعمال کړئ. دا نښه چې کله استعمال کړه، د دې نښې استعمال څخه وروسته تاسو ولیکئ کارډ ټیکس یې کوي، داسې ولیکئ راته. ګورئ کوم نمبر چې لیکل غواړئ په دې کې نمبر به ولیکئ، که هغه یو وي، که دوه وي، که سل وي، که زر وي، که لس زره، که شل زره، که هر څو نمبر وي، دا به ولیکئ. ضرب علامه ورکړئ، دا علامه ورکړئ، ورسره خوا کې څوک دا سلش علامه، کارډ ټیکس ولیکئ، او بعد هغې نه یا F9 بټن ووهئ. کیبورډ کې F9 ووهئ. F9 اپډیټ دپاره استعمالیږي. څه لپاره استعمالیږي؟ اپډیټ لپاره استعمالیږي. اوله کې موږ تاسو کنټرول ونیو، د کنټرول سره موږ F9 ووهه، کنټرول بټن ونیول، بیا هم چې ووهه F9 ووهه. دا د فیلډ راوستو دپاره کېږي. دلته موږ دا کار وکړه. خو بېرته که تاسو غواړئ چې اپډیټ یې کړئ، د اپډیټ کولو لپاره F9 ونیسئ، یا ډایرکټ رایټ کلیک وکړئ، دې باندې رایټ کلیک او اپډیټ انتخاب کړئ. اپډیټ د اپډیټ دپاره شارټکټ F9 دا ساده. نو اپډیټ به انتخاب کړئ، نو د اتومات چې کوم دا د ستاسو لیکل به په ټیکس واړئ. بیا وګورئ لاندې ښکته کېږو، کنټرول پلس F9 ووهئ، مساوي فرض کړئ 12، دا علامه، ضرب علامه، او سره خوا کې ورته چې څوک ماته په دې ځای کې وایم چې ماته کارډ ټیکس کارډ ټیکس یې کراته، او رایټ کلیک وکړئ، اپډیټ ووهئ. رایټ کلیک اپډیټ کوي. نو تاسو کوئ 12 صورت ولیکه، 12 ولیکه. یو سل شل دپاره کار کوئ، رایټ کلیک وکړئ، کنټرول پلس F9 ووهئ، په دې کې مساوي انتخاب کړئ، مساوي، او د مساوي څخه وروسته ولیکئ یو سل شل. بیا د دې څخه وروسته ضرب علامه ووهئ، ضرب علامه، د سلیش علامه ووهئ، او بیا ضرب علامه ووهئ، او بیا ولیکئ چې کارډ ټیکس ټوټ ولیکئ. چې کله تاسو F9 ووهئ، F9 ځکه نشته چې مالته ریکارډر روان کړي، ریکارډینګ روان دی، سټاپ کېږي ورسره سیده. نو څوک رایټ کلیک وکړئ، اپډیټ انتخاب کړئ. 120 نشته که نه، 50 دپاره لیکئ. فرض کوئ کنټرول پلس F9 انتخاب کوئ، مساوي لیکم، او بیا هم ورته لیکم چې فرض کړه نمبر ورته ولیکئ. دې نه بعد فرض کړه ورته لیک چې 50، دا د سلیش علامه ورته ورکوئ، او بل هغې نه ضرب علامه ووهئ، او په دې کې ورته ولیکئ چې کارډ ټیکس. تاسو که هر نمبر لیکئ، بس به غټ نمبر ولیکئ سیده، دا ورته ولیکه، او داسې واخلئ چیک کړئ، اپډیټ کړئ. نو تاسو لیکئ چې 50. یا تاسو فرض کړه دې نه هم څه ګټه درته لیکئ. فرض تاسو لیکئ چې یو سل دونه 12,540 لیکل غواړئ مثال. دې دپاره څه وکړئ، کنټرول F9 بیا ووهئ، او مساوي ولیکئ، همدغه 1 2 5 4 او چې 7. دا ډیش علامه ورکړئ، سلیش علامه ورکړئ، صفر اتو سره ضرب علامه راوړئ، او بل هغې نه بیا ورته ولیکئ چې کارډ ټیکس ورته ولیکئ. چې کله دا کار وکړئ، کلیک اپډیټ به یې کوي. نو دغه عدد تاسو لیکئ چې مطلب تقریبا 15 طبقې دي، 15 خانو کې لیکل شوي. نو دا اپډیټ کې اتومات لیکئ چې 12,547. په دغه رقم تاسو کولی شئ ټیکس نمبر واخلئ، په ټیکس کنورټ کړئ.